بله شپه جاوید امیرخېل د انګلستان برمنګهم ته راغلی و. عجب مستې غزلي یې وویلې. په ټولي کې بیا دی او دی نه په مکه دی او نه د ګیري دی. برمنګهم بیا د انګلستان په د مابینځ کې پروت دی. د هرې سیمې ښه ډېری افغانان راغلي وه. زموږ تګ یو دمیزه سو. ماښام خوا و چې زما ارشاد او عبدالخالق سودا سوله چې د وطن د دې حماسي بلبل ترانو ته به ورځو. جواب د ټولو دغه و چې خود ورځو. نو کې را باندې ناوخته هم سو. د ول هغه غزله به څه غزله وي چې زه وږی یم. ول رقص په ماړه نشه دی. نن د ټاکلې ده چې په اتڼ او ګډا کې به یا تاریخ جوړوي یا به مو په شرمونه شرموي. خدای وراستی چې دا یو شي پسې مو ښه ارمان وکئ چې ورسېدلو ملي سرود راڅخه تېر سوی و. د جاوید امیرخېل کنسرت ته بیا نیم زموږ د لوی پکتیا ځوانان راغلي دي او دوی بیا په اتڼ کې بېخي ښه ایسي چې دوی نه درب او دروب او بیا سړی د اتڼ سره بلد وي بې له ارادې د سړي څخه اتڼ کېږي. ان تر دې چې دی لا دا وخت اتڼ نیولی و مګر دی دغسې ښه ایسي چې ناست وي. موږ نو له وطنه لیرې بل د جوش او خروش داسې څه نه لرو. کور یې ودان نن دا ټوله تالار سربسته وطن و. مانا یو ګړی مو داسې حس کړله چې وطن یې د لې راوړی دی. په دې ټولو غزلو کې دا د کونړ غلام محمد د بېخي زما خوښه سوه. بیا شاته دا په هوس ځوانانو بېخي عشق پکوي. ټوله میدان ور خالي و. وای د مورې بنګله. او بیا دا غزله ما بېله کنسرت هم که مبالغه ونه کړم تر زر واره هم ډېره اورېدلې ده. د ګیلمن جانان په یاد کې دا ټوله تالار هم آرام کوي. زموږ د دې ارمانجن روح د شاده او یاد یې تل پاتې وي. په دا 3 ساعته سربسته غزلو کې یوه غزل لا ولاکه د دې و چې سړی دی وایي چې دا نو خوند نه کوي. مثلا دې غزلې بېخي برابر کش ورکوي او چې دوی بیا مست و. او د لې بیا د پښتونخوا د هغې غاړې څخه د کامران خان په لاس ترتیب سوې دا لویه معنوي تحفه امیرخېل صاحب ته ور وسپارل سول. د شهید ډاکټر صاحب نجیب الله سره د هغه ګډ انځور بېخي په هنر مالامال انځور سوی دی. کامران خان بیا د ده په حماسي طبیعت بېخي پوهېږي. امیرخېل صاحب بیا په دې زما خوښ دی چې ملي سړی دی. د لې زموږ په دواړو ژبو غزلې وویلې چې واقعیت چې دې غزلې ته هم د چا وژې نه ګرېدلې. دی بیا لکه چې د پکتیا او یوازې به د پکتیا غزلې ته نه ګرېدی. د ده غزلې د هر سیند دپاره دي. ټنګ ټکور ډېر و او نور نو زموږ د ټلیفونو چارج هم خلاص و چې بعدي حالات در سره شریک کړمه.